الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز و محترم ورونو او خويندو، ډیر ورونه او ډیر خويندې دا غوښتنه کوي چې موږ ته میسجان راځي او لیکلي شکل باندې داسې سپرچی راځي چې د روژې مبارکې په آخري جمعه باندې قضای عمري کیږي. د ټول عمر لمونځونه چې درنه قضا شوي وي د هغې دپاره دا کفاره ده. نو آیا دا حقیقت لري که نه؟ معززو په دې باندې مختصر تحقیق ستاسو سره شریکوم. دا د ځینو عوامو عقیده ده چې د رمضان مبارک د میاشتې په آخري جمعه باندې د ماپښین تر لمانځه مخکې 2 رکاته یا 4 رکاته په جماعت باندې کېږي چې دا د ټول وخت د لمونځونو دپاره کفاره ده. نو بعض کسان له دې دپاره کوي چې د مور و پلار نه څه لمونځونه قضا شوي وي د هغې دپاره یې وکړي، دا به د هغې کفاره سي. نو دغه عقیده او دا عمل بالکل غلط دی، په شریعت کې هیڅ اصل او اساس او ثبوت نه لري او دا سیئه عمل دی. نه په حنفي مذهب کې شته، حتی په دا نورو مذاهبو کې کوم چې شوافع دي، موالک دي، حنبلیان دي، د دې ټولو نه په کتابونو کې شته او نه د هغې فقهاو په دې باندې څه تصریح کړې ده. او هغه کسان چې د دې متعلق څه خبره کوي، کوم روایت نقل کوي چې یار دا شته، هغه یو داسې موضوعي خبره ده چې علامه محدث العصر ملا علي القاري رحمه الله په موضوعات الکبرى کې نقل کړې ده: من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان. څوک چې قضا راوړي د ټولو فرایضو څخه، یعنی ټول فرضي لمونځونو څخه په آخري جمعه د روژې کې، کان ذلک جابرا لكل صلاة، دا به پټي سي کفاره به سي د هر لمانځه دپاره، فائتة في عمره الى 70 سنه، چې د ده په عمر کې ځن کم ځنې پاتې شوی وي، قضا شوی وي تر 70 کالو پورې. دوی دغه خبره را نقل کړې ده، وروسته پسې لیکلي دي باطل قطعا، دا خبره بالکل باطله ده، لانه مناقض للاجماع، دا ضد مناقض ده، خلاف ده د اجماع، على ان شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. داسې یو عبادت نشته چې هغه دې پر ځای باندې ودرېږي د څو کالو فوت شوي عباداتو. الاسرار المرفوعه فی اخبار الموضوعه، چې په موضوعات الکبرى باندې مشهور کتاب دی د علامه قاری رحمه الله په صفحه 356 کې دا وایي. نو هغه کسان چې دغه روایت د ځان لپاره دلیل ګرځوي نو هغه موضوعي دی، هغه باطل دی، هغه د دروغو خبره ده. دا شان حضرت مولانا العلامه عبدالحی اللکنوی رحمه الله یو رساله لیکلې ده: ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعه رمضان. په دې کې یو ډېر جالب تحقیق کړی دی. نو دې تحقیق وروسته دی وایي: وبالجمله فهذه الصلاة التي اخترعوها مشتملة على مفاسد كثيرة. دغه لمونځ چې د روژې په آخري جمعه باندې خلک کوي دا پر ډېرو مفاسدو باندې مشتمله دي. واداؤها مع ما زعموا، او د دې ادا چې کوم خلک دا ګمان کوي چې انه قضاء لما فات، چې دا به قضا سي، کفاره به سي د هغه چې د دنه فوت شوي دي، خلاف المعقول والمنقول، دا د عقل خلاف ده، دا د نقل د شریعت خلاف ده. ومغضاض للفروع والاصول، دا ضد د فروع او اصول سره. والذي يدل على ان صلاة المذكوره لا اصل لها، او کم روایت په دې کې راغلی دی چې پر دې مانځه باندې دلالت کوي هغې لره هېڅ اصل نشته. خلو اکثر الکتب معتمده عن ذکرها، ډیر کتابونه د دې د ذکر نه خالی دي. بیا هغه کتابونه مکمل یاد کړي دي، بیا کتب شافعیه والمالکیه والحنبلیه خالیه عن ذلك، یعنی د نور مذاهبو کتابونه هم د دې نه خالی دي. بیا وروسته وایي: وخلاصة المرام في هذا المقام، خلاصه خبره ده ان الروایات فی باب القضاء العمری، هغه روایات چې د دې متعلق راغلي مکذوبه و موضوعه، هغه ټوله دروغ دي او د ځانه جوړ شوي دي. بیا آخري کې وایي: انها اختراع بدعي، دا یو بدعي اختراع ده، بدعي کار جوړ شوی دی. وضلاله، او یو گمراهی ده، ما اجاز لهم الشارع لذلك،
دې لره شریعه هیڅ اجازه نه ده ورکړې، لا دلالتن ولا اشارتن ولا قیاسن ولا اجماعا، نه دلالتي اشاره سته، نه قیاسي، نه اجماعي، نه دې ته یو اشاره سوې ده، د دې دپاره هیڅ دلیل نشته. وما رووه من حدیث فی ذلک، لکه مخکې چې کوم ما روایت درته پیش کوي چې بعضې کسان دا وړاندې کوي، علامه لکنوي رحمه الله وایي کوم خلک چې دا حدیث نقل کوي کذبون، هغه دروغ دی. ولا ينبغي للمؤمن المحقق ان يصغى الیه، هیڅ مؤمن لره دا نشایي چې هغه محقق وي، دې روایت لره هغه غوږ کښېږدوي، هغه ومني. ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان 22 صفحه کې دا وایي. او دا شان په عجاله نافعی کې حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله هم په 24 صفحه کې دا روایت موضوعي یعنی د دروغ بللی دی. دا شان حضرت مولانا عزیز الرحمن په عزیز الفتاوا کې هم دا خبرې مکمل رد کړي دي. عزیز الفتاوا چې مشهور ده په دارالعلوم دیوبند فتاوا باندې، اول جلد 254 صفحه. دا شان الفتاوا الحقانیه دریم جلد، کفایت المفتی دریم جلد، فتاوا فریدیه دویم جلد، فتاوای محمودیه اوم جلد، فتاوای عثمانی اول جلد، او خیر الفتاوا اول جلد 409 صفحه، فتاوای عثمانیه 119 صفحه، فتاوای یوسفیه دریم جلد 210 صفحه، دارالعلوم زکریا دویم جلد، احسن الفتاوا لسم جلد. یعنی ټولو کتابونو دا نقل کړي ده چې دا دروغ دی، هیڅ حقیقت نه لري. نو مسلمانان دې د دې نه ځان وساتي، او کم پوسټري یا کم میسجان چې په دې کې یو بل سره استوي لاس پر لاس کېږي، هغه دروغ دی، پر هغې باندې عمل مه کوئ. د ټولو ورونو او ټولو شاګردانو څخه هیله کوم چې دغه تحقیق او دغه وضاحت تر ټولو ورونو ورسوئ، تر کومه چا چې مو رسولی سي او په وسه مو وي هغو ته یې ورسوئ، نو دا به ستاسو دپاره هم عظیم ثواب وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.